د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیر حکومت بیخي له پامه غورځولي وو او دلته هیڅ یوه بنسټیزه پروژه نه ده پلې شوې. اوس چې په دغه ولسوالۍ کې بشپړ امن دی، دوی له اسلامي امارته غواړي چې په نوي کال کې دلته پراختیايي او د بیا رغونې پروژې پیل کړي. د چک مرکزي د خاوت حوزه چې وه، یعنې په دوی کې ډېر جنګونه وو، په دوی کې ډېر بد حالات وو، په دوی کې مهاجرتونه وو، په دوی کې د بیا رغونې د پخواني حکومت هیڅ بیا رغونه نه وه، نه د انکشاف دهات د خونه، نه د پایدامۍ د خونه او نه د مؤسساتو د خونه. د مسؤلین نه خو زموږ د ټول ولس غوښتنه همدغه ده چې په اول قدم کې زموږ برق جوړ کړو، نور که وتوانېږي انشاءالله د سړک هم راته جوړ کړو، د زراعت په بخش کې څه کارونه راته وکړو، یوه لیم راته جوړې کړو، نو دغه زموږ چې هغه شي د انشاءالله زموږ اقتصاد هم په پښو ودرېږي. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کلونه کیږي چې د چک برېښنا بند له رسوباتو ډک دی او له برېښنا څخه یې محروم دي. پر وینا یې چې د اسلامي امارات حکومت لوړو پوړو چارواکو یې د بیا رغولو وعدې کړي دي، خو لا هم نه دي عملي شوي. په بور وختونه مې کړي، په تېر وخت کې جمهوریت په خو کې خبره 2-3 ولې روغله خبره خو جوړه نه شوه، خبره د نورو چارواکو ته مې اوس د اسلامي امارات هم جدي غوښتنه ده د خبره چې په دوی جدي باندې کار روان کړو. انشاءالله اوس امنیت هم تامین دی. اوس نو د دولت د برېښنا شرکت د کارکوونکو څخه مې هیله همدغه ده چې دی خپل کوشش وکړي او په دې برخه کې چې هر څومره کوشش وي چې زر تر زره فعال شي. د ولایت امنیه قماندان هم له دغه بند څخه د لیدنې پر مهال وویل د اسلامي امارات ټول مجاهدین د هیواد د ملي شتمنیو ساتنې ته ژمن دي او هیله لري چې حکومت به ژر د دغه بند د بیا رغولو چارې پیل کړي. نو انشاءالله عزیز په پلان کې لري که د الله رضا و عاجل به که خدای که په دې باندې کار شروع شي او د وړ د استفادې به وګرځي انشاءالله. د چک ولسوالۍ بند دی، نو دا واقعا چې فعال شي خلکو ته ډېره غټه ګټه رسي او عام خلک ډېره غټې ګټې ځینې پورته کوي. نو په دغو مشکلاتو په رابطه که اسلامي امارات داسې ځانګړې توجه د ولسوالۍ ته وکړي نو غټ شفقت او مهرباني به وي. د چک برېښنا بند چې پخوا د میدان ښار سربیره د کابل ځینې برخې هم رڼا کړې وې، کلونه کېږي چې کاسۍ له رسوباتو ډکه ده او دغه راز یې تخنیکي وسایل هم له منځه تللي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حکومت ته یو ځل بیا د دغه بند د بیا رغولو وعده ورپه زړه کوي.